السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سیدالله حسن یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک درې ډوله ډېر ښایسته او په زړه پورې بایو درښایم چې تاسو په خپل آی ډي باندې ولګوئ، ستاسو آی ډي به ورسره ډېره ښایسته شي. د زیاتو ملګرو غوښتنه هم وه، نو ما هم تاسو ته دغه درې ډوله بایو تیار کړل چې ډېر ښایسته به وي. تاسو له ډسکرپشن څخه ترلاسه کولی شئ، خو زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې موږ دغه بایو د ډسکرپشن څخه نشو کاپي کولی. د هغې لپاره ما تاسو ته ویډیو جوړه کړې ده، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دغه ویډیو لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې د ډسکرپشن څخه دغه درې ډوله بایو کاپي کړئ، خپل فیسبوک پروفایل باندې ولګوئ. نو ملګرو، بله پوښتنه چې ملګرو پوښتنه کړې وه هغه دغه وه چې موږ څنګه کولی شو چې دا ډول سمبولونه کوم چې ښکاري، دغه دندې، دا شیان موږ څنګه خپل فیسبوک پروفایل ته ورزیاتولی شو. نن ویډیو کې دا هم تاسو ته درښایم. نو ملګرو، د بایو طریقه لومړی درته ښایم. کله چې تاسو خپل د فیسبوک پروفایل ته راغلی، نو دلته دغه درې ډاټ ښکاري، دغه درې ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ، بره راځي ایډیټ پروفایل، په ایډیټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړ، دلته به تاسو لږ لاندې راشئ، دلته ایډیټ بایو ښکاري، د ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته بیا هم په ایډیټ بایو باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ، دغه بایو به اوس تاسو ته راشي. تاسو بایو کې دلته دا ځای کې نومونه راځي، تاسو په دې ځای کې خپل نومونه ورته ولګوئ، او کله مو چې نومونه ورته ایډیټ کړل، بره سیو آپشن ښکاري، په سیو آپشن باندې به کلیک وکړئ او دغه بایو به دلته سیو شي. ما خو تیار اچولی، تاسو نور درې واړه په دغه شکل پکې اچولی شئ. او ملګرو، راځم هغه بل نور شیان چې کوم دي هغه تاسو ته درښایم، هغه چې موږ څنګه ورسره اضافه کولی شو. تاسو به ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ، همدلته به پاتې شئ. کله چې دلته لږ لاندې راشئ، دلته تاسو ته ښکاري هابټس اپشن به تاسو په فیسبوک کې راشي. هابټس اپشن دلته ایډیټینګ ښکاري، په تاسو چې کله په ایډیټینګ باندې کلیک وکړئ، ما خو مخکې ورسره زیات کړي دي، دلته په تاسو ته زیات هابټس راشي. دلته لاندې نور دي، تاسو ته ښکاري، تاسو چې هر یو ورته رااخیستلی شئ، هغه ټول ورته راواخلئ. کله مو چې راواخیستل، د بره سیو اپشن چې کوم ښکاري، په دغه کلیک وکړئ، دغه به ټول دلته سیو شي. نو ملګرو، دغه وه زموږ ښایسته او ښکلې ویډیو تاسو ته چې موږ جوړه کړې وه. نو هیله ده چې دغه ویډیو تاسو خوښ شي. ملګرو، کوم چیرې ویډیو خوښ شوي، ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.